زوري مستا یادونه مې سینې ته راټولېږي زوري مستا یادونه مې سینې ته راټولېږي د ورځې لږ ډېر ښه یم خو شپې ته راټولېږي په زهر زهر ژوند کې مې قطره د خوږو نشته په زهر زهر ژوند کې مې قطره د خوږو نشته یو ستا د نوم خواږه دی چې مې خولې ته راټولېږي حیران یمه زما د زړه په شان ولې ونچوي حیران یم زما د زړه په شان ولې ونچوي چې ستا مغروره حسن آینې ته راټولېږي ستا جنج اخلي که دا مې د ارمان جنازه اخلي ستا جنج اخلي که دا مې د ارمان جنازه اخلي دا خلک په کم خیال ستاسو کوڅې ته راټولېږي د ځان سره بلا بلا ګیلې مې درنه یوړې روغ زړه درله راغلی وم د ځان سره بلا بلا ګیلې مې درنه یوړې سپرلي مې درله راوړي وو لمبې مې درنه یوړې او لیمو کې د غرور په خوله کې اور تندي کې ګونجي لیمو کې د غرور په خوله کې اور تندي کې ګونجي روغ زړه درله راغلی وم ټوټې مې درنه یوړې زه ښه ده چې پوره شو جدایي د ډېر ارمانو زه ښه ده چې پوره شو جدایي د ډېر ارمانو اوس لاس ته په ولاړمه ډیوې مې درنه یوړې او سیلې د بېننګۍ شوري نړۍ ته داسې وایي سیلې د بېننګۍ شوري نړۍ ته داسې وایي حیا مې درنه ټوله کړه جامې مې درنه یوړې او زه هم په خپل ځان پوهه شوم چې ستا د زړه درزا شوم زه هم په خپل ځان پوهه شوم چې ستا د زړه درزا شوم ما هم محسوسول چې حوصلې مې درنه یوړې یو نظم ستاسو د وړاندې ویمه د ستاسو توجه هم غواړم او دغه د دې معاشرې یو عکاس نظم دی د نظم عنوان دی ډمه مورا نظم دی داسې دی چې زه په خپل یو تصویر دی پکې زه په خپل وس باندې پوره کوشش کوم چې د چا زړه کې رانه داغ د نفرت ونه لګي زه د دې 2 ورځې ژوندون مطلب دا نه ګڼم چې ګنې زه د چا زړه په بېدردۍ مات کما خو کله کله د څه ډېرو مجبورو په وجه ما نه د ډېرو قریبي خلکو ګیله پیدا شي زه په خپل وس په ځان کې ځای د ګیلې نه پرېږدم خو زه انسان یم خطا هم مجبورۍ هم لرم زما یو ښه او یو ادیب او یو شاعر ملګري ما نه بلا ازله په دې خبره ځان خفه کړ چې ته زمونږ کلي ته نه راځې مونږ هېڅ نه ګڼې تا سره بالکل څه احساس د چا د مینې نشته خو دا خبره رښتیا نه ده حقیقت دا دی چې زه د دوران په زولنو کې یو بندي انسان یم ما څو ځله اراده ورله د تللو وکړه زه به د تلو نه څه ناڅه خبرې پاتې کړم خو هغه تېره ورځ مې هر څه شاته وغورځول ما ویل زه د خپل خوږ اشنا ګیله روکوم د مازدیګر او د ماښام ترمنځ ورسېدم ویل یې ښه د ډېر په ښه موکره ورسېدې خوله مې سپړدله ما ویل چې زه تپوس کوم چې اخر څه داسې د لوی خوشحالۍ موقع ده خو منځ کې نورې څه بلا خبرې داسې راغلې چې بیخي زمانه دا خبره هېره کړله تر ماسخوتنه مو بلا خبرې وکړې د زندګۍ په هر یو موړ مو رڼا واچوله ګیلې هم وشوې د ګیلو صفایي هم وشوله د نو کلامونو اظهار هم وشولو په مودو پس مو د یو بل سره لیده شوي وو محفل ښه ګرم و په یو بل باندې نه مړېدو چې دې کې ناڅا په یو سوز د موسیقۍ راخور شو ډېر په لذت زموږ غوږونو ته راورسېده ما ته زما هغه شاعر ادیب ملګري ووې نن دې محله کې د دې خوا ګاونډي واده دی بلا مالداره دی پیسې ته خو پیسه نه وایي په دې واده کې د ډمو انتخاب کړی دی راځه چې لاړ شو اشنا زړونه به لږ هم آزاد کړو یو شیبه به په حجره کې تماشه هم وکړو زما هغې میدان ته تلو ته ډډې نه لګېدې خو د هغه د غم خادۍ سودا مې هم کوله موږ د حجرې د ټنګ ټکور میدان ته ووتلو په سرودونو او رنګونو کې مو ځان شامل که محفل شروع یو 2 ډمې په میدان ګډېدې د ګونګروګانو شړنګا شړنګ سره یې لاس پړکېدل یوه د عمر نه پخه وه لږه سکڼه هم وه خو په سرخۍ او په پوډرو یو ځان جوړ کړې په چورلکونو کې یې سم هسې نمبر وړی و د هر یو ساز سره یې هغه شان ګډا کوله کله ساده ګډې د کله لوګري سره ډانس او کله لا شاډوله به یې واچوله خو خلکو دې ته هغه شان توجه نه کوله دې چې د کمې توجه دپاره ځان کړوه ځکه د دې سره دویمه که مډمه چې وه دومره ښایسته وه چې په ځان پسې یې زړونه راښکل 14 کلیزې نری لوړه ښکلې دنګه ونه قط او قامت ته به یې سر هم سلام کولو داسې ښکلا یې د فطرت په ننګو خوره وه چې د سنګار مصنوعي حسن پکې نه ځایېده د پردو زړونو د ګټلو چل یې ډېر زده و خو په ګډا کې د میدان ګټلو چل نه ورته
ډېرې نخرې او اداګانې ورله نه ورتللې. ما ته یې مړاو سترګو کې حیا ښکارېده. ما د هغې د مخ آیین کې بېوسي لیدله. ما د هغې په هر نظر کې مجبوري لیدله. بیا مې د ټول محفل په خلکو نظر وګرځوه. ما د هر چا د نظرونو اندازه واخیسته. د ټول محفل سترګې یې داسې په وجود خښې وې لکه چې کات وهلې خلکو ته غله ملاو شي. په ډېرو خلکو د هوس پیریان راوپارېدل. یو شازلمی مې په نظر هغه محفل کې راغی چې وخت په وخت به یې په څه ناڅه پیسې شیندلې. ما د نظر لاندې ساتلو یو حرکت یې وکړ. د 100 نوټ یې دې جنۍ ته لاس کې ونیولو. دغه جنۍ چې نوټ د ده په لاس کې ولیدلو د ده طرف ته په پیسو پسې روانه شوله چې 2-4 قدمه لار تر منځه پاتې شوله. د زر د ګوتو نه پیسې شونډو کې ونیولې. د ښي لاس ګوتې یې د ګسو ګوتو ګروت کې ورکړې. دواړه لاسونه یې زر یو بل سره کونجې کړلو. د اولو منځ یې د کرسۍ تکیا ته وخېجوه. د لاسو کونجې یې د سر نه شاته واړولې. د هم په دې غرض خپل سر کونجو کې ونیولو. هم په دې خیال یې د کرسۍ نه سټ په شا واړوه چې دا نازکه دا ښایسته او ګلالی جنۍ به د دې پیسو دپاره ځان په ما راوغورځوي. خو دې جنۍ که شرافت هم او هوښیاره هم وه چې د ده سترګو کې یې لاش د حیا ولیدلو. زړه یې یو درزو که سینه کې وارخطا ودرېده. هغه 2-3-4 قدمه یې ور وانغښتل. ما چې د دې سترګو کې خپلې سترګې خښې کړلې کترې د اوښکو مې لیمو کې ورله ولیدلې. د مخ سرخي یې په زیړ رنګ کې داسې تته شوله لکه خزان چې د سپرلي غونچې د خپو لاندې کړي. ما ورته لرې نه کتل، په تماشه ولاړم. ما د هغې جنۍ په ژوند باندې سوچونه کول ځکه چې یو خو ورلچل د ګډې. ما ویل ډېر دردېدلې مجبورۍ لري جوړ. ما ویل ښکاري چې په زړه کې یې روغ ځای نشته دی ځکه چې یو خو ورلچل د ګډېدو نه ورته، بل یې د رقص په اندازونو کې حیا کوله. ما ویل ډېرې دردېدلې مجبورۍ لري جوړ. ما ویل ښکاري چې په زړه کې یې روغ ځای نشته دی. ګنې نو داسې پښتنې او حیادارې پیغلې په کور دننه د کوټې ګوټ کې هم نه ګډېږي. ما چې د دې مړاوې خپه خپه تندي ته کتل ما کې زما شاعر مزاجه احساس وپارېده. خو چې مې بل خواته سپېڅلو پښتنو ته کتل ما ته په خپله پښتو ځان پیکه پیکه ښکارېده. ما ویل هسې د پښتو پښتونولۍ چغې دي. ما وی قسم چې پښتانه لا پښتو نه پېژني. د دې وطن د پښتنو حیادارو پیغلو سترګو کې سوال د سرتور سر د لوپټې ښکاري. نن دا ښاغلي معزز او دا درانه پښتانه، دا د هوس او د شهوت په جذبه سره پښتانه د هغوی سر له د سالو د ورکولو په ځای د هغوی ګل ګل عزتونو باندې اور لګوي. دې ته به کم سړی اسلام او یا پښتو ووایي چې پښتانه دې په حجرو کې پښتنې ګډوي. ما ته په هغه ځای کې نور د ناستې چل نه راته. ما ته په هغه ځای کې ځان په ناسته بد ښکارېده. زما ملګري هم احساس لره او درد و پکې. ما ته به وخت په وخت خبره یې د تلو کوله. خو زه بس صرف دې خبرې ایثار کړې ومه چې د ګډاو سرودونو دا محفل ختم شي. زه به د دغه پښتنې مجبورې ډمې سره د دې د ژوند په حواله یو څو خبرې کوم. که چېرې زه ورته څه خیر وررسولی شمه د یو پښتون په حیث چې خپله فریضه ادا کړم. د واده شپه وه، خوشحالۍ وې او محفل ګرم و چې یو ناڅاپه په حجره کې ډزې جوړې شولې. یو به د یو بل به د بل له زه د ډز کولو د یو زلمي نه د ټوپک شپېلۍ راښکته شوله چې دا نازکه ګلندامه او مجبوره جنۍ 3-4 ډزه د مرۍ د پاسه ولګېده. لاړه په شا خوره وره په میدان پرېوتله. ما ځان تر څنګه په تندک تندک ور ورسوه. د ژوند نیمګړی اخري سلګۍ یې شونډه کې وه لکه د ګل یې پې نازکې شونډې ورپېدې. د پښتنو نه یې ارمان د پښتو زړه کې یوړه. ما له یې هم په زړه کې لویه تلوسه پرېښوده. افسوس چې زه له دغه رازه هېڅ خبر نه شومه چې اخر څه داسې سنګینه مجبوري وه د دې چې دې نازکې پښتنې او حیادارې پیغلې د خپل ضمیر خلاف پخپو کې ګونګروګان شړنګول. د خپل ضمیر خلاف پخپو کې ګونګروګان شړنګول.